دا یو حقیقت دی او سپینې به وایو زمونږ معاشره دومره غورځېدلې ده د بعضې خلکو د لاسه که چېرته دلته فاضله مواد هم وایرل شي نو دیو باید د مچانو په شان دي د هغې نه تاویږي راتاویږي او خورۍ به ورته کېږي د خلکو سره نه د خپل عزت د حیا هیڅ قسمه سوچ او فکر ورسره نشته دی صرف یو فکر دی چې څنګه موږ وایرل شو او هغه بې ارزښته او کمرنګ خلک چې هغه وایرل دی نن سبا په سوشل میډیا کې راځي نو دیو کوشش کوي د هغې د وایرل کېدو نه فایده واخلي دې ته نه ګوري چې په دې کې زما عزت زما د معاشرې زما د ثقافت او زما د دین عزت خرابېږي او کله چې زمونږ ماشومان دا ګوري نو دیو ته د رول ماډل په سترګه باندې ګوري ځکه په دې معاشره کې چې دغسې قسم خلکو ته عزت ورکولی کېږي دغه شانې قسم خلک چې دی هغه ستایلی کېږي نو هغوی م وایي چې موږ هم د دې غوندې جوړېدل غواړو ته فکر وکړه چې د یو معاشرې رول ماډلان داسې قسمه خلک جوړ شي نو هغه معاشره به کوم طرف ته روانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ښه فرمایلی دی اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت کله چې درنه حیا لاړه شي بیا چې د زړه څه غواړي هغه کوه